هلمند کې د شلو ښوونځیو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. تېره ورځ د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د پوهنې ریاست په هلو ځلو د یونیسف نړیوال سازمان په مالي همکارۍ د افغان سوله جوړونکي بشري موسسې په تخنیکي همکارۍ د همدې ولایت د بېلابېلو ولسوالیو د شلو ښوونځیو د ودانیو جوړولو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د دې ښوونځیو په اړه د پوهنې رئیس ښاغلي انصاري د رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل: موږ د شلو ښوونځیو د ودانیو له سره رغول او شلو ښوونځیو ترمیمول پیل کړه چې شل ښوونځي به د هلمند ولایت لیرې پرتو ولسوالیو کې له سره ورغول سي. الحمدلله د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ کې مو د مکاتبو د تاسیس افتتاح هم د دې ځای څخه وکړله چې دا به موږ د هلمند په لیرې پرتو شلو مکاتب هممهاله شروع کېږي چې شل مکاتب به انشاءالله د سره تاسیسېږي او د دې سره شل مکاتب ترمیمات هم لرو چې هغه به انشاءالله د دې سره متصل شروع کېږي. په غونډه کې د افغان سوله جوړونکي بشري موسسې مسؤل ښاغلي حلیمي وویل: موږ به پوره هڅه وکړو چې راسپارل سوي د ښوونځیو پروژې په اساسي ډول سره ترسره کړو. د افغان سوله جوړونکي بشري موسسې په نمایندګۍ دغه ټول ولس د معارف ادارې ته اطمینان ورکوو انشاءالله چې موږ به دلته د دې پروژې نه که څنګه هم چې مسؤلیت هغه څه به نظارت کوو، د معیارونو مطابق به دا پروژه تکمیلوو. د پوهنې امیر ښاغلي مظهري د علم پر ارزښت هر اړخیزې خبرې وکړې او دا د خوښۍ ځای یاد کړ چې په نوزاد ولسوالۍ کې لومړی ځل د ښوونځیو لپاره له سره ودانۍ رغول کیږي چې داسې ورځې به په نوزاد باندې یا په ټوله ولایت باندې یا په ټوله دولت باندې بیا رانسي چې دا کافران به د دې منطقې څخه ورک کېږي، نیست و نابود کېږي، به مسلمانان به خپل په کارو باندې پیل کړي. د هېچا په دماغ کې نه و. دوه تنه زده کوونکو مشفق الله او خلیل احمد وویله: موږ د امارات څخه ډېر خوشحاله چې موږ دغه مکتب جوړ کړی او غوښتنه ځینې لرو چې په دې ولسوالۍ کې نور مکتبونه جوړ کړي. مخکې مو زده کړې په یخ او په ګرمۍ کې وې چې دغه سیر نه و چې موږ به ورته کښېنستلي وای، یا به لمر و یا به ډېر یخ و. باید یادونه وسي چې له کله د افغانستان اسلامي امارت واک ته رسېدلی د نورو برخو ترڅنګ یې د پوهنې د پرمختګ لپاره هم ځانګړې هڅې کړې.